السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به نو د نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ته هرکلی وایم. بای ما سار ولاګ سٹارټ کو چې څنګه مې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا وی کنه نو دې خبر را سره شو چې ډایرک را باندې الټه ولګېدې او وړه مې ډېر زیات خراب شو او نه مې چې چکر لوزو زمونږ میلمه ارشاد حسین چې هغه پاتې شوی و بیګا زموږ سره شپه وه نو هغه مو چکر له رایستو او د ډایرک دا خبره وکړه او زما باندې الټه ولګېدې نو داسې چلو شو چې ما ویل زه په لاره سټارټ واخلم خو ما سټارټ وانه غستو هسې مې یو څو شاټونه واغستو خو بلاګ مې لا نه سټارټ کړی نو دلته مې سټارټ واغستو دې ځای ته درګ چې نه وي دا زما شاته به تاسو وینئ اوبه بهیږي ډېر ښکلی یخ ځای دی مطلب عوام ډېره زیاته ښکلې ده او ډېر زیات ښکلی ځای دی پرسکونه ماحول دی نو دلته کې رالو چکر لا تاسو هم دا ځای ښیم د خپل میلمنو ته هم دا ځای وښیو تاسو هم وګورئ او بلاګ انجای کوئ. اچھا بھائی کېدای شي چې تاسو ته زما د اواز نه در رسي ځکه چې اوبو را شور ډېر زیات دی دلته خپل میلمه نه تپوس کومه چې دې بونیر ته ډېر ډېر راځي که نه دا تپوس کې کومه چې را بونیر نن دې ځای ته خو دې مخکې هم راغلی و چې دا ځای ورته څنګه ښکاري مطلب څنګه دی دا ځای دې ځای به ښکلا څوک نه مني که ما تا مخکې مې ویله که نه چې نیم وایي چې دا کټونه م راوړی او دلته پراته وي نو ښه به وی هلکه دی وایي که نه چې ما پسې دا ځای ولیکئ پلار دی نه دا مونږ دا چل نه شو کولی زمونږ بونیر دی مونږ تاسو له نه شو درکولی دی وایي چې لکه ما ته یې ملګري ته وړی وایم سوري زه راغلی یم په دې ځای ناست یم ما تقریبا 30 منټ وشو تقریبا خو یار نه ویډیو ته جوړ یم نه نور شاته دغه چې دا ماحول چې کومه زبردست دی که نه د دې انجوای کول د دې ویډیو نه ماله ډېره مزه راکوي نو فلحال به دلته کې انجوای وکړو او ته ځان له ویډیوګانې کوه وروره ستا په ویډیوګانې باندې مطلب دا دی که نه لایک راکړئ کمنټس وکړئ او سبسکرایب راکړئ سوشل میډیا کې ما صرف یو څه چې ما ته په ډېر ښکلي ملګري ملاوي چې هغه خبره ده ارشاد بهتر هم بلکل هم نه تنګي کوم ته داسې بلکل نه لګي چې میلمه راغلی دی موږ باندې بوج دی یا به مطلب دا سره خبرې بیخي ځان سره ریلیکس ناست دی موږ سره هم څه دیني ریلیکشن هر نور کوي هغه څنګه ریلیکشن چکر نه راووتو هغه څنګه ریلیکشن په سټوډیو کې ناست دی بیخي هم داسې فیل کېږي نه چې لکه میلمه راغلی ستا نه وی که نه او ممبره زموږ ستا مونږ ته ښه نظر نه وی ستا د موږ مینه نه وي دا خو نه راځي هلکه رامي درته ووایه ارشاد ستا خوښ دی که نه دا ټول خلک چې دی رمیز نه راغلی دی هغلته خلک ولاړ دی نورې خلک ولاړ دی مه کوه نو ګاډی م سرویس ته ودرولې و ډېر زیات ښکلی صفا شو داسې ښکاري چې لکه مکمل نه وی راووتو اچھا بھائی نو خبره دا ده که نه چې مونږ اوس د درګې چینې نه واپس شو د درګې چینې نه په دې وجه واپس شو که نه چې ډېر ښکلی ځای دی خو ارشاد به ځي خپل کور ته تې ملګري ته به ځي نو دی وایي چې لږ د وخته ځو نو بس اوس د درګې چینې نه واپس شو کور ته ځو هلته به روټۍ موټۍ وخورو بیا به دې رخصت کړو دی به په خپل سمې ځي او مونږ به دې پاتې شو بھائی نن زما طبیعت بالکل ټیک نه و ما نه غوښتل چې زه نن ولاګ وکړم خو خبره داسې وه چې لکه ډیلی ولاګز دي نو ولاګ کول خامخا ضروري وو زما مرۍ اوس هم خرابه ده بالکل اواز رانه سم نه راوځي او زمونږ نننی ولاګ بس دومره و دا ځای چې تاسو کوم ولیدو دې ته درګه چې نه وي چغرزو سایډ ته دی په بونیر کې چغرزو سایډ ته ځي دا ځای به درته راځي ډېر ښکلی او پرسکونه ماحول او ډېر ښکلی ځای دی یخې اوبه دي پکې ډېر خلک ورته په ګرمۍ کې راځي دا ډېر زیات ښکلی ځای دی ځکه زمونږ ولاګ چې و هغه نن بس دومره و که ستاسو زمونږ دا ولاګ خوښ شوی نو لایک کمنټس راته وکړئ خامخا او اوس ما راکړئ اجازت د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان.